السلام علیکم زیم صاحب زرا تاسو کته چې صاحب زرا پیژنې یوټیوب چینل په دې واتس اپ کې موږ سره یو آپشن دی هغه چې موږ کله آن کو څوک چې موږ ته میسج کیه هغه باغ کې موږ سره سٹور پروت وي د دې غټه پیدا ده چې څوک تاسو تنګي یا تاسو ته بار بار میسجونه کوي نو دا آپشن آن کړئ نو دا هغه میسج به تاسو ته شو کوي نه هغه باغ کې پروت اکثر به تاسو کته وي چې څوک ډېر موږ ته میسجونه کوي یا موږ ګروپونو کې اډ کوي نو هغه مونږ بلاک کو نو دا به تاسو بلاک کوئ نه دی به تاسو ته میسج کی او هغه ځای کې پروت وي او هغه کس ته به داسې ښکاري چې ده ته ما میسج کړ دی ده زه بلاک کړی نه یم او دې کې غټه خبره دا ده چې دا کس به ته بلاک کوي نه د ده میسج به تا ته راځي به یې ګوري نه نو راځئ چې دا آپشن وګورو چې دا په واتس اپ کې کوم ځای کې دی خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرته زموږ په چینل باندې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي تو جی فرینډ موږ راغلو د موبایل سکرین ته خپل واتس اپ اوپن کو دې کې به په 3 ډاټ باندې کلیک کو دې کې به راشو سیټینګ ته سیټینګ کې به چیټ باندې کلیک کو چیټ کې د تاسو ته ښکاري کیپ چیټ ارچیو دې باندې په کلیک کو دا ما سره آن دی تاسو سره به دا اف وي دا به تاسو آن کړئ بیا به بیک راوځئ ښه اوس دا بره تاسو ته فسټ باندې ګروپ ښکاري زما ګروپ دې باندې به کلیک کو دا بره تاسو ته ایرو نشان ښکاري 3 ډاټ خوا کې دې باندې به زه کلیک کوم دا ښکاري دا تاسو ارشیف ته لاړه اوس چې دې ګروپ ته څومره میسجونه راځي هغه میسجونه به دې ځای ته راځي کوم بار زما د ګروپونو نوټیفیکیشن چې ما ته راځي دې ته به نه راځي نو دغه شانتې تاسو دې کې کم فرینډ چې تاسو تنګئ یا تاسو ګروپونو کې اډ کړئ یا تاسو ته بار بار میسجونه کوي هغه تاسو هم دې کې اډ کولی شئ اوس مثال کې دا یو نمبر دی دا زه اډ کوم نو دغه بره ایرو نشان چې دې باندې به کلیک کوم دې به ورته هم لاړ شي د ارشیف کې وګورئ یو ګروپ شه او یو کانټیکټ شه دغه چې څومره هم کانټیکټ تاسو تنګئ هغه تاسو دې کې اډ کولی شئ د هغه میسج به بیا دې ته راځي بار به تاسو ته نه شو کوي او که ته میسج دې ځای نه وګورې هم نو هغه ته به پته نه لګي چې زما میسج کتل دي یا نه دی کتلی دغه شان تاسو دې نه بیا دا وښکلي هم شئ دې باندې به کلیک کړئ دا ایرو بره ته کوم نشان چې دې باندې به کلیک کړئ دا به دې نه وځي نو دا ګروپ دی دا به هم دې نه وباسئ نو ډېره سمپل او اسانه طریقه ده او که دغه شانتې ویډیو تاسو کتلل غواړئ نو زموږ د یوټیوب چینل وزټ وکړئ او زموږ چینل لازمي سبسکرایب وکړئ